أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر منورونو سلامونه او نیکی هیلې او پیرزوینې مې در ومنئ د وخت د کمبود په اساس له مقدمې نه راتېرېږو. فقط ستاسو درانه حضور ته داستان ږدمه کمې ناخوالې چې په تېر یوه کال کې په دې ګران افغانستان تېر شوي دي د داستان په شکل ستاسو درانه حضور ته ږدو. خدای وکړي چې دا حوصلو او دا اورېدو ججوري یې ولرئ. بیا هم یادواري کوم شاعران ورونه او زما باتور او ویور ولس په دې پوهېږي چې او زه په دې اقرار کوم چې په شعر کې د یو چا نوم اخیستل شعر او شاعر دواړه پیکه کوي. زه په دې قانع یم، خو د وخت غوښتنه ده او د وخت کومه تقاضا چې ده، خو په دې هم چپ نه شو پاتې کېدلی چې د پښتون مزدور او د پښتون تاجک او د پښتون ازبک او د پښتون هزاره د کونډې او د پړي ګټه دې دیوتاګان تروړي یا د هغې ورسره شریکوي او د هغې د خولو او د وینو هغه مزدوري هغوی ورسره نیوي. دا هم راته د منلو یا د زغملو وړ نه ده. انتظار ته مو نه سپارو. د غزل یو څو ټوټې ستاسو درانه حضور ته ږدو. د هغې نه وروستو داستان دی د ټولو ورونو سره. بیګا دې په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي، ګزمتې په بارخو هندي باڼه ځي او راځي، او دا شور ښایي چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، کوڅې ته دې د چم مالت واړه ځي او راځي. اشنا د لونګین سره ما تیغ ګرځوه ځکه بوی شوي رقیبان د شپې شکاڼه ځي او راځي، چې څوک دې په اوږو د محبت لاسونه اچوي، همدې پستو لاسونو کې چاړه ځي او راځي. سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړه، په شین کمیس یې سپین ستوري راڼه ځي او راځي. او راځه ملالي بیا شنه روپټه تاو قدم لانا، تر څنګه د میوند زلمې کاڼه ځي او راځي. داستان ستاسو حضور ته ږدم. د ژوند راپېښه مو په خپلو اوږو بار پرته ده، او خدای خبر نور مو تر مخ څومره اوږده لار پرته ده. او د ستړو خدایه بې وصیته او بې لیدنه لاړو، بې جنازې له غسله پاتې بې کفنه لاړو. او غربت څټلي یو د هجر په اوږدو کې وسو، لکه چنار د خپل لامده ډډ په جامو کې وسو. نه ته راضي کړې مونږ او نه په دې یقین پاتې شو، نه مو ګټلې د دنیا او نه د دین پاتې شو. ما د خپل سر قاتل ته دومره حوصله کړې ده، ما په خپل ژوند باندې دا خپله جنازه کړې ده. پروردګاره دا خپل ژوند را باندې بار پروت دی، زمونږ د ښار په هره لار کې یو ښامار پروت دی. هر پهلوان دلته یو ځل د مټو زور ازموي، چې هغه لاړ شي بیا یې نور او بیا یې نور ازموي. خو دلته سرماتې او غاښماتې بوچ مړوند پاتې دی، هر پهلوان دلته د سلیختو ډنډ کې بند پاتې دی. دوی وینې زمونږ د بقا لپاره نه تویوي. هماسه دوی وینې زمونږ د بقا لپاره نه تویوي، زمونږ د بهبود او د فلاح لپاره نه تویوي. دوی خپلې موخې، ستراتیژیانې او هدفونه لري. دلته دوه مخې او څلور مخې سیاستونه لري. دوی خپل روزلي ایجنټان او ایجنسیانې لري، د خپل هدف لاس ته راوړلو پالیسیانې لري. او د نړۍ د جنگ ډګر زمونږ په خاوره جوړ دی، د مرګ سامان د مرګ دفتر زمونږ په خاوره جوړ دی. هر څوک چې نوی او وژونکی لابراتوار جوړ کړي،
هر څوک چې نوی او وژونکی لابراتوار جوړ کړي نو استعمال ته زمونږ خوره کې بازار جوړ کړي. اوس د نړۍ د اقتصاد هر څوک چې نوی او وژونکی لابراتوار جوړ کړي نو استعمال ته زمونږ خوره کې بازار جوړ کړي. اوس د نړۍ د اقتصاد فاینل ته چین وتلی، لوبې ته بیا هم هغه تور و هغه سپین وتلی. پرون چې څوک نن هم لوبه د هغې ترمنځ ده، اوسنۍ لوبه د CIA او ISI ترمنځ ده. اوسنۍ لوبه د CIA او ISI ترمنځ ده او پاکستان دا واري یو بل اسلام آباد جوړوي. پاکستان دا واري یو بل اسلام آباد جوړوي. هغوی درګرد زمونږ په وینو اقتصاد جوړوي. هغوی کابل کې د پښتون د حق غوښتنه کوي، خو خپل پښتون ته بیا د خپل منګي اوبه نه ورکوي. او پښتون پرون لاس په نامه د کریملین مخې ته، نن ټیټ کړی د ملا تیر د واشنګټن مخې ته. پټ له باران نه تر ناوې پورې همده راوستې، پښتونستان د خلکو پوزې تر نامه راوستې. هغه په وینو کې لت پت په پت کې څوک پروت دی، هغه په تخت باندې بې پته پت کې څوک پروت دی. د وینو بوی د پر دښمن لکه پلې لګېږي، په کوزه خاورم د پښتون د وینو تیل بلیږي. د ازادۍ پر جلوهلي مرچل ګل غاټوله، ځکه نه خیجه تر پټکي او تر کا ګل غاټوله. او زه جلوهلی د شمشاد سره په ملا راکوږم، زه جلوهلی د شمشاد سره په ملا راکوږم. زه ستا له غمه په تا ژاړمه، پر تا راکوږم. او شکمار د شرط وي که د غرب، داړی په موږ پرته وي. شکمار د شرط وي که د غرب، داړی په موږ پرته وي. جنگ چې د هر چا ترمنځ وي، خو پړی په موږ پرته وي. همداسې ده که نه ده؟ شکمار د شرط وي که د غرب، داړی په موږ پرته وي. جنگ چې د هر چا ترمنځ وي، خو پړی په موږ پرته وي. د دې جنگ ګټه به د چا وي، ننګ له چا سره دی، صلح له چا سره کوئ او جنگ له چا سره دی. د صلح سپین لاسونه هم راته شکمن ښکاري، د چا د وینو داغې پورې پر لمن ښکاري. دې صلح ساتو له خپل ځانه شره جنګ راوړی، امن یې هم زمونږ په وینو باندې رنګ راوړی. وژنې مو هم او هم دې صلح ساتو له خپل ځانه سره جنګ راوړی، امن یې هم زمونږ په وینو باندې رنګ راوړی. وژنې مو هم او هم مو پهې په پرهر لګوي، زخم په پښه دی او پټی راته په سر لګوي. او زه په خپل کړي بغاوت باندې خپېمانه نه یم، لاره که هر څومره اوږده ده خو ستومانه نه یم. د قافلې سالال کرلی شلی دی او ورک هم نه دی، اوس غوړېدلی المر د غرونو په سر څرک هم نه دی. جانانه اوس دې په لیدو مازدیګري مخور، بنډار ښه ګرم دی، څوک ځي او څوک راځي مخور. یاره راځه په انتظار درته سپرلي ولاړ دي، ګلونه هم لاس په نامه در تازګي ولاړ دي. راځئ چې لږ د خصوصي سکتور ته سر ښکاره کړو، ساختماني انجینران به لږ تر لمر ښکاره کړو. په دې چالاکو او هوښیارو مو خدای ماړوه، د شرکتونو په شکمارو مو خدای ماړوه. لاس پکې نشته. په دې چالاکو او هوښیارو مو خدای ماړوه، د شرکتونو